أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند شپاړسمه فتح. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره 15مه فتح کې موږ د بدر د جنگ او غزا ځینې عجب او نادره حالات یا واقعات بیانول، چې په هغه جمله کې مو د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه هغه واقعه بیان کړه چې هغه څوک چې سر تر پښو په اوسپنه پوښلی و ووژي، او بیا مو د قتاده رضی الله تعالی عنه د سترګې قصه درته وکړه. او درېیمه واقعه د عکاشه رضی الله تعالی عنه د تورې وه. هغه داسې چې د بدر په جنگ او معرکه کې د عکاشه ابن محسن الاسدي رضی الله تعالی عنه توره په جنگ کې ماته سوه. اوس نو جنگ په څه شي وکړي؟ نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله، هغه زما توره ماته سوه او اوس توره نه لرم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو لرګی په لاس ورکړ، ویل یا عکاشه، په دغه جنگ کوه. کوم وخت چې عکاشه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دغه لرګی واخیستی او په لاس کې یې وښوراوه، د ده په لاس کې اوږده پنډه قوي سپینه ځلانده توره سوه، او په دغه توره یې د جنگ تر آخره او د مسلمانانو تر نصرته جنگ وکړي، او پر دغه توره یې د العون نوم کښېښاوه، یعنی کومک. عکاشه رضی الله تعالی عنه به دغه توره همیشه و هر جنگ ته ورسره وړه او جنگ به یې پکاوه، تر څو چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت او د ردت په جنګو کې شهید ووژل سو. نو دغه توره هم د نبوت د معجزو څخه یوه معجزه وه. څلورمه واقعه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپلو اصحابو ته وویل که څوک د ابوالبختري ابن هشام سره مخامخ سوه نه دی وژني، ځکه ابوالبختري هغه څوک و چې په مکه مکرمه کې یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هیڅ آزار نه ورسولی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده څخه داسې کار نه و لیدلی چې د ده علیه الصلاة وسلام دې ناخوښه وي. او ابوالبختري د هغو خلکو څخه و چې هغه د قریشو د مقاطعې د ماتېدو سبب وګرځېده. ستاسې به قصه په یاد وي چې قریشو د مسلمانانو سره خرڅول او رانیول منع کړه، یا په اوسنۍ اصطلاح بندیز یې پر ولګاوه. د هغې عهدنامې په ماتولو کې دغه ابوالبختري حصه واخیسته. نو دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفا وه چې د هغه وخت د نیکۍ بدله یې اوس ورکول، او هغه کومک چې ابوالبختري د مسلمانانو سره کړی و مړانه وه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د میړه سره مړانه کول د تیرو وختو نیکي په دغه مشغوله او سرګردانه ورځ کې په یاد وه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زه پوهېږم چې د بني هاشم دغه ځینې خلق چې جنگ ته راغلي دي، دوی په ناخوښۍ سره دغه جنگ ته راوستل سوي دي، دوی زموږ سره د جنگ کولو هیڅ ضرورت نه درلودی. نو که څوک په جنگ کې د بني هاشم سره مخامخ سي نه دی وژني، او که څوک د عباس ابن عبدالمطلب سره مخامخ سو نه دی وژني، ځکه هغه په زور راوستل سوی دی. هلته یو صحابي و چې نوم یې ابو حذیفه و، او د هغه عتبه زوی، او د هغه شیبه وراره، او د هغه ولید ورور و چې د جنگ په شروع کې په مبارزه کې ووژل سو. ابو حذیفه چې پخوا لا مسلمان سوی و او هجرت یې کړی و، او اوس په بدر کې د مسلمانانو سره دی. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه امر وده ته ورسېدی چې عباس مه وژنئ، یوه سخته جمله یې وویل. که څه هم دا جمله یې مخامخ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نه وویل، خو څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوامر د څو نفرو په واسطه شاوخوا و ټولو مسلمانانو ته رسول کېده، نو کوم وخت چې ابو حذیفه ته دا امر ورسېدی چې عباس مه وژنئ، ابو حذیفه ویل عجبه ده، عتبه وژل کیږي، موږ خپل پلرونه او خپل ورونه، خپل اکاګان او خپل قوم وژنو او عباس پرېږدو؟ په والله که د عباس سره مخامخ سوم پر مخ به یې په توره ووهم. دا خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی چې حذیفه دغسې وویل. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولاړ و، و هغه ته یې مخ ور واړاوه، ویل یا ابا حفص، ایا ستا د رسول د اکا مخ په توره وهل کیږي؟ عمر رضی الله تعالی عنه توره پورته کړه، ویل یا رسول الله اجازه راکړه چې د ابو حذیفه غاړه په دغه توره ور پرې کړم. په والله ابو حذیفه منافق سو،
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا پرېږده یا عمر. په وروسته کې ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته عذر وکړي، ویل یا رسول الله والله نه یم خبر چې څنګه مې دا جمله تر خوله ووته، دا خبره مې بې فکره تر خوله ووته. ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي زه د دغه خپلې خبرې څخه چې په دغه ورځ مې تر خوله ووته هیڅ وخت په امان کې نه وم او تر اوسه پورې بیریږم، مګر الله عز وجل یې په شهادت راپټه کړي، یعنی دغه ګناه مې بې له شهادته بل شی نسي راپټولی. او ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه د یمامې په ورځ شهید ووژل سو. یمامه په نجد کې د یو ځای نوم دی. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په وخت او د ردت په جنګو کې چې مسلمانانو په یمامه کې د هغه مسیلمة الکذاب سره جنګ کاوه چې د نبوت دعوا یې کړې وه، ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه شهید ووژل سو. خو تاسې د صحابه کرامو وبیرې ته وګورئ. ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه د پلار، ورور او اکا مرګ لږ وخت دمخه په خپلو سترګو ولیدی. معلومه خبره ده چې په هغه خفه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر څخه مخالف یې یوه خبره چې هغه قصدا او عمدا نه وه تر خوله ووته، د اعصابو د کمزورۍ په خاطر. د هغې خبرې د جبران دپاره یې شهادت غوښتی او ویل بې له شهادته یې بل شی نسي راپاکولی، خو آخر یې شهادت هم په نصیب سو. اوس ابوالبختري ته راسئ، هلته جنګ شروع دی. ابوالبختري د خپل یو ملګري په ملګرتیا جنګ کوي چې د انصارو یوه ډله پر راغله چې په دې ډله کې یو نفر و چې نوم یې مجزر و. مجزر پر غږ کړه، ویل یا ابوالبختري لرې سه، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ستا د وژلو څخه منع کړي یو. ابوالبختري ویل او دا زما ملګری؟ مجزر ویل یا والله موږ ستا ملګری نه پرېږدو، ستا د ملګري د وژلو څخه نه یو منع سوي، فقط ستا د وژلو څخه منع سوي یو. ابوالبختري ویل نو په والله زه او ملګری به دواړه یو ځای وژل کېږو. مجزر ویل زه ستا سره کار نه لرم مګر ستا د ملګري سره حساب لرم. مجزر د ابوالبختري پر ملګري حمله وکړه، مګر ابوالبختري د مجزر سره جنګ شروع کړي. مجزر د خپل ځان څخه پورې واهه، غواړي چې ملګری یې ووژني، مګر ابوالبختري غواړي چې مجزر ووژني. بیا هم په مجزر پورې مشتی دی او کوشش کوي چې وارې پر وکړي. مجزر د خپل ځان د دفاع په سبب مجبوره سو ابوالبختري یې وواهه او ویې وژي. او وروسته مجزر و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او عذر یې کاوه، ویل یا رسول الله والله ما نه وژي مګر قریبه وه چې ما ووژني، ده نه پرېښولم. کم وخت چې پوه شوم چې نه مې پرېږدي او وژني مې نو مې وواهه او ومې وژي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه عذر ځینې راضي سو. دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر پر اطاعت د صحابه کرامو د حرص یوه نمونه وه. پنځمه واقعه د بدر د جنگ د عجیبو واقعو څخه یوه هم هغه واقعه ده چې د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه او امیه ابن خلف په مابین کې پیښه شوه. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه او امیه ابن خلف د جاهلیت په وختو کې په مکه مکرمه کې دوه خواږه ملګري او اشنایان وو. خیر قصې ته راسه. د بدر په ورځ پس له جنګ څخه امیه ابن خلف او زوی یې چې علي نومېدی د جنگ په میدان کې ولاړ دی. اوس خو کفار د میدان جنگ څخه تللي دي او میدان خالي دی، مګر امیه ابن خلف او زوی یې ولاړ دي. دا هم په دې سبب چې امیه چاغ او پنډ سړی و، ځغستلی خو نسي، حتی سپرېدلی لا هم نسي چې ولاړ سي او وتښتي. نو پوه سو که وتښتم وژل کېږم، نو یې نیت د تسلیمېدو وکړي او وایي باید و داسې چاته تسلیم سم چې هغه مې وساتلی سي. په دغه وخت کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د جنگ په میدان کې د کفارو پاته شیان غنیمتونه ټولوي او د امیه و منطقې ته ورنږدې سو. عبدالرحمن یو څه زغري د میدان جنگ څخه ټولې کړي دي او غواړي چې دا یوسي د لښکر تر شا یې کښېږدي او بیا راسي نور غنیمتونه ټول کړي، ځکه د کفارو لښکر وتښتېدی او خپل ورسره سامانونه یې ټوله پر میدان غورځولي دي. په دغه وخت کې چې زغري ورسره دي پر امیه ابن خلف ورغلی. امیه ورنارې کړه یا عبدود، ځکه د عبدالرحمن نوم په جاهلیت کې عبدود و. عبدالرحمن جواب ورنکړي، ځکه د مخه تر هجرت چې دوی په مکه مکرمه کې وه که به چا د عبدود په نامه ورنارې کړه د جواب نور کوه او ویل به زه عبدالرحمن یم. کفارو بیا ورته ویل موږ رحمان نه پیژنو، نو موږ عبدالرحمن نه درته وایو بلکې عبدود درته وایو. ده بیا ورته ویل که تاسې عبدود راته ووایاست زه بیا جواب نه درکوم. بیا یې پر دې اتفاق او فیصله وسوه چې د عبدالاله په نامه به درته وایو. نو اوس امیه ورنارې کړه یا عبدود. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وایي ما د پخواني عادت سره سم جواب ورنکړي. امیه چې تر اوسه خپله اسلحه ورسره ده، زغره یې اغوستې ده، بیا ورنارې کړه یا عبدالاله. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وایي ما ورته وویل ها څه وایې؟ امیه ویل تر دغه زغرو ښه شی نه غواړې؟ زه تر دغه زغرو چې ستا سره ډېر ښه او بهتر یم. پر ما داسې ورځ نه ده راغلې لکه نن
آیا تاسې وشیدو ته ضرورت نه لري؟ یعنی که ما بندي ونیسې زه به په خپله فدیه کې داسې اوښانې درکم چې ډېرې شیدې کوي. عبدالرحمن وایي ما چې فکر وکړئ رښتیا هم دوی تر زغرو ښه وه. ولې دوی تر زغرو ښه وه؟ ځکه هر چا چې هر څوک اسیر نیولی وای او د هغه اسیر په بدله کې چې به بیا هر شی په فدیه کې راغلی وای هغه به د هغه اسیر د خاوند و. دا د پخوانیو جنګو قانون و. نو عبدالرحمن وایي زغرې مې وغورځولې او دوی مې تر لاس ونیول، رحیم یې کړه. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وایي زه د امیه او د ده د زوی په مابین کې رهي وم چې امیه پوښتنه راڅخه وکړه، ویل په تاسې کې هغه سړی څوک و چې د نعامې بوڼکې یې پر ځیګر ایښې وې؟ ورونو نعامه یو د اوبو لوی مرغه دی او حمزه رضی الله تعالی عنه به په جنګ کې د دغه مرغه بوڼکې پر خپل ځیګر ایښولې چې په هغه سره به معلوم او نښاني و. نو امیه وایي په تاسې کې هغه سړی څوک و چې د نعامې بوڼکې یې پر ځیګر ایښې وې؟ ما ویل هغه حمزه ابن عبدالمطلب و. امیه ویل دغه سړي په موږ دغه کارونه وکړه. عبدالرحمن وایي دوی مې تر لاس نیولي دي او دوی بې له تکلیفه او جنجاله زما سره رهي دي چې بلال رضی الله تعالی عنه په مخه راغلی او امیه ابن خلف هغه څوک دی چې په پخوا کې د بلال مالک و او بلال یې مریی و او امیه و چې و بلال رضی الله تعالی عنه ته سخت عذابونه ورکول. اوس چې بلال رضی الله تعالی عنه امیه ولیدی چې اسیر نیول سوی دی نارې یې کړه امیه ابن خلف د کفارو مشر یا به زه یم یا به دی. عبدالرحمن ورته وایي یا بلال دا زما اسیر دی. بلال رضی الله تعالی عنه وایي ستا اسیر دی که نه دی؟ والله ژوندی یې نه پرېږدم. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وایي دا خبرې پرېږده دا زما اسیر دی. بلال ولیده چې عبدالرحمن یې نه راپرېږدي نو یې په لوړ اواز نارې کړه یا انصار الله. د کفر رئیس امیه ابن خلف هغه چې په مکه مکرمه کې یې ماته عذابونه او آزارونه راکول دغه دی. د انصارو ډله پر راټوله سوه. عبدالرحمن خپل بندیان رهي کړي دي او دوی د شا د طرفه په پسې سوه. تر شا یې په نیزو وهي. عبدالرحمن پوه سو چې بندیان نه راپرېږدي وژني یې. نو یې بندیانو ته ویل درځغلي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ځان ورسوو چې ومو ساتي. مګر امیه چاغ دی نسي ځغستلی او عبدالرحمن یې کشوي. هیڅ نه کېږي. انصار په پسې دي وهي. عبدالرحمن ودرېدی انصارو ته یې مخ ور واړاوه ویل مه کوئ دا زما اسیر دی کار مه پلرئ. مګر بلال رضی الله تعالی عنه بیا وایي دا هغه سړی دی چې زما سره یې داسې او داسې کول. هغه وهل او عذابونه بیانوي. غواړي چې انصار په قهر کې. انصار هم د بلال رضی الله تعالی عنه پر طرف دي وایي دا سړی نه بندي کېږي دی باید ووژل سي. عبدالرحمن وایي یوه سړي د شا د طرفه د امیه زوی په توره پر پښه ووهه. هغه غذار سو او ولوېدی. امیه دونه لوی چغه وکړه چې ما په خپل ژوند نه و اورېدلې. ما ویل ته پر هغه مه ژاړه خپل ځان دې خلاص کړه. په والله زه ستا دپاره هېڅ نسم کولی. او اوس عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه پوه سو چې دوی د امیه د وژلو قصد کړی دی او نه یې پرېږدي. نو ویل یا امیه پر مځکه اوږد پرېوځه. هغه هم پرېوتی. عبدالرحمن سربیره پر پرېوتی. غواړي چې په دغه طریقه د تورو او نیزو د وهلو څخه وساتي. او بیا هم دغه وایي چې دا زما اسیر دی کار مه پلرئ. او بلال رضی الله تعالی عنه نارې وهي مړ یې کوي مړ یې کوي حتی تر ده لاندې یې مه پرېږدئ. یو د دې خوا توره ور اوږده کړي بل د ها خوا د نیزې څوکه په جګه کې دغه وارونه دي د هره طرفه پر کېږي. په دغه حالت کې د عبدالرحمن و پښې ته هم یو وارې ور ورسېدی او د هغه پښه هم زخمي سوه او آخر یې په دغه وهلو کې امیه ابن خلف ووژي. د هغه امیه ابن خلف چې بلال رضی الله تعالی عنه ته قسم قسم زحمتونه ورکړي وه مرګ پر دغه قسم و چې د هره طرفه تورې په ننوتلې د تورو او نیزو په څوکو ووژل سو. اوس نو عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه د امیه تر مرګ وروسته ولاړ سو او ویل الله دې بلال ته بخښنه وکړي. زغرې هم راڅخه ولاړې او بندین هم ووژل سو ځکه هغه زغرې چې ده ټولې کړې وې هغه د ده وې. هغه یې د بندي په سبب پرېښولې او بندي بلال رضی الله تعالی عنه ور ووژي. نو ځکه ویل یې غفر الله لبلال راحت علی الدروع وراح علی الاسیر. دا د هغه سرکشه او اسلام دشمن امیه ابن خلف آخري حالت. شپږمه واقعه حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ خپل ماما چې عاص ابن الهشام ابن المغیره نومېدی ووژي. ښه متوجه سئ د عقیدې اختلاف قرابت د منځه وړي. اوومه واقعه او د هغو کسانو په جمله کې چې بندیان ونیول سوه یو هم عباس ابن عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اکاب. چا ونیوی؟ دلته دوه روایت دي. څوک وایي یوه انصاري ونیوی څوک وایي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ونیوی. قصه یې یوه ده خو په هغه چا کې اختلاف دی چې دی بندي راوستی. موږ به هغه روایت بیان کو چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه بندي راوستی. اوس نو عباس جګ برداره او غټ سړی دی
خو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ کوچنی دنګر او ضعیفه سړی دی. خلق ورته ګوري، ډېر عجب منظر دی. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د عباس لاسونه شاته نیولي دي او دی مخ ته پورې وهي. تر مخ یې ډېر لوی او غټ سړی رهي دی او تر شا کوچنی ضعیفه دنګر سړی په پسې دی او پورې وهي. خلق په تعجب کې دي چې دغه غټ سړی څنګه ودغه کوچني سړي ته تسلیم دی. یوازې دا نه چې تسلیم دی بلکې د هغه په نیولو او پورې وهلو خوږېږي هم. په تکلیف رهي دی، د درد او زحمت علامې پر مخ ښکاره دي. څو د بندیانو ځای ته راوستی. خلق پر عبدالله راټول سول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ولاړ دی. خلق عبدالله ته وایي یا ابن مسعود دا غټ سړی دی څنګه اسیر او څنګه ونیوي؟ عبدالله وایي ما تر لاس ونیوي او دی تسلیم سو. بس دغونه وه زما نیول او د ده تسلیمېدل وه. بیا نو خلقو د عباس رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وکړه، ویل یا عباس و دغه ډنګر ضعیفه سړي ته څنګه تسلیمېدې؟ عباس ویل والله چې زه تر لاس ونیولم پر خپل لاس وبېرېدم چې رامات مې کړي، دونه قوت ورسره و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ومسل او ویې فرمایل یا ابن مسعود پام کوه چې په ځان خطا نه وځې او دا فکر ونه کړې چې زه قوي یم. د ده په نیولو کې ملائکو کومک درسره وکړي. دا ته نه وې چې دی دې ونیوي بلکې دا ملائکه وه چې دی یې اسیر کړي. مقصد دا چې ملائکو حتی د بندیانو په نیولو کې هم ګډون کړی دی. اتمه واقعه د جنگ تر ختمېدو وروسته مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه په میدان جنگ کې ګرځېدی. ویلي ده چې یو انصاري د ده د ورور ابو عزیز چې د مشرکانو په لښکر کې و او د مسلمانانو په مقابل کې جنګېدی لاسونه ورتړي. یعنې د عمیر رضی الله تعالی عنه ورور ابو عزیز یو انصاري بندي نیولی دی او لاسونه یې ورتړي. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه و انصاري ته وویل ټینګ یې ونیسه، د ده مور د مال او دولت خاونده ده، شاید چې د ده په مقابل کې ښه فدیه درکړي. ابو عزیز و خپل ورور مصعب ته وویل آیا د خپل ورور په باره کې دې دغه سپارښت دی؟ مصعب رضی الله تعالی عنه ورته وویل دغه انصاري مې ورور دی نه ته. ورونو ښه متوجه سئ. نهمه واقعه کوم وخت چې مسلمانانو کفار بندیانول، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عریش کې ناست و او سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه توره په لاس د عریش په دروازه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې لپاره ولاړ و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په مخ کې د ناخوشۍ علامې ولیدلې چې د مسلمانانو په دغه کار نو راځي چې کفار بندیان نیسي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل یا سعد لکه د قوم په دغه کار چې نه یې راځي. سعد رضی الله تعالی عنه وویل هو یا رسول الله دا هغه اول شکست و چې الله عز وجل و مشرکانو ته ورکړي. نو په دغه جنګ کې د مشرکانو وژل ماته تر دې خوښ وه چې ژوندي پاتې سي. یعنې نه دی بندیانولی بلکې وژلی دی. لسمه واقعه د بدر د جنګ په ورځ یو صحرایي عرب چې نوم یې قباف ابن اشم و دغه د بدر په منطقه کې موجود و. کوم وخت چې لښکرې ولیدې پوه سو چې جنګ کېږي نو د هلته پر یوه غونډۍ د سیل دپاره ورته کښېنستی. وایي د بل غم نیم اختر دی. قباف په جنګ کې ګډون نه دی کړی ځکه دی د یوه طرفه څخه نه و، فقط سیلبین او تماشاچي دی. ورونو تاسې پوهېږئ چې د بدر د جنګ څونه وخت او موده په بر کې ونیول؟ فقط 2 ساعته. دا ټوله غذا دغه لوی نوم فقط 2 ساعته وه. نه ورځې وې نه هفتې بلکې 2 ساعته وه. نو قباف فکر کاوه چې دا جنګ به اوږد جنګ وي او دا یې خیال او ګمان و چې د مسلمانانو لښکر ماتیږي ځکه د مسلمانانو شمیر نسبت و کفارو ته ډېر لږ و. کفار 1000 نفره دي او مسلمانان 300 نفره دي. نو ناست دی او د مسلمانانو د شکست انتظار کوي. خو هغه 2 ساعته وروسته کفار په تېښته سوه. نو قباف د ځان سره خبرې کوي، وایي والله ما په ژوند داسې عجبه نه ولیدلې، داسې ځغلي لکه ښځې. په 2 ساعته کې کفار تت او پرک سوه. دا په تاریخ کې هغه کوتاهترین جنگ دی. دغه قباف ابن اشم هغه وخت نو مسلمان، خو بیا په وروسته کې د خندق یا د حدیبیې تر غزا وروسته مدینې منورې ته د اسلام راوړلو دپاره ولاړی. مګر د مخه تر دې چې مسلمان سي غواړي چې د مسلمانانو حال ځان ته معلوم کړي چې څنګه خلق او څنګه اخلاق دي. دی ناست دی خپل کشفیات او معلومات کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغږ کړه یا قباف. د ویل ها رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ته هغه نه یې چې بدر ته حاضر سوی وې او سیل دې کاوه؟ ویل هو هغه یم. نو ویل د بدر په ورځ دې څه وویل؟ قباف ویل مقصد دې څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا تا د بدر په ورځ د ځان سره نه وویل چې والله ما په ژوند داسې عجبه نه ده لیدلې، داسې ځغلي لکه ښځې؟ قباف ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. والله دا خبره ما وهي چاته نه ده کړې، دا خبره ما د خپل ځان سره کړې وه او د هغه راهیسې بیا هیڅ چاته هم نه دي ویلي. دا عجبه ده.
ما څو کاله د مخه د خپل ځان سره یوه خبره کړې وه او ته هغه خبره اوس راته بیانوې. دا بې له نبي څخه د بل چا کار نه دی. طواف ایمان راوړي او مسلمان سو. د بدر جنگ په دغه چټکي او په دغه عجیبه طریقه پای ته ورسېدی. نه شپې وې نه ورځې، فقط په 2 ساعته کې دغه جنگ د کفارو په ډېر بد شکست او د مسلمانانو په واضحه او ښکاره کامیابۍ پای ته ورسېدی. په بدر کې د مسلمانانو شهیدان ټوله 14 نفره دي، چې 6 نفره مهاجرین دي او 8 نفره انصار دي، او نمونه په دې ډول سره دي. اول عبیده ابن الحارث ابن عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی، او په داسې حال کې وفات سو چې باړخویه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر پښه پروت. کوم وخت چې روح ووتی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: اشهد انک شهید، زه شاهدی ادا کوم چې ته شهید یې. دوهم عمیر ابن ابي وقاص. دریم ذو الشمانین ابن عبد عمرو. څلورم عاقل ابن البكير. پنځم مهجع مولا عمر ابن الخطاب. شپږم صفوان ابن بيضاء. دا 6 نفره مهاجرین وو او د انصارو څخه. اول سعد ابن خيثمه. دوهم مبشر ابن عبد المنذر. دریم يزيد ابن الحارث. څلورم عمير ابن الحمام. پنځم رافع ابن المعلاه. شپږم حارثه ابن سراقه. اوم او اتم عوف او معاذ د عفرا زامن رضي الله تعالى عنهم اجمعين. اوس چې جنگ خلاص، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په میدان جنگ کې ووژل سو کسانو ته ودرېدی او ویې فرمایل: تاسې د خپل نبي دپاره بد قوم واست. تاسې زه درواغجن وبللم او خلقو مې تصدیق وکړي. تاسې پرېښولم او خلقو مې کومک وکړي. تاسې زه د خپله ښاره وایستلم او خلقو ځای راکړي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې دغه د کفارو مړي کش کړي او یو ساعته یې واچوي. هلته د کفارو د لښکرو ځای ته نږدې یو وچ څا و. ویل دغه مړي ورکش کړي او دغه ساعته یې واچوي. نو د کفارو مړي یو راټول کړه سوه او دغه ساعته یې ور اچول. ابو جهل، عتبه، شیبه او داسې نور چې ټول د مکې مکرمې د مشرکانو مشران وه، ساعت ور واچول سوه. کوم وخت چې عتبه ابن ربیعه د ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه پلار د څا خواته کش کړه سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زوی ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه مخ ته وکتل. د هغه په مخ کې غم او تغییر ولیدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل: یا ابا حذیفه، شاید ستا د پلار د دغه حالت څخه ستا په زړه کې یو شی درګرځي. ابو حذیفه ویل: یا والله یا رسول الله، زه د خپل پلار په وژل کېدو هیڅ نه یم خفه سوی، خو صرف ما ته زما د پلار هوښیاري، حلم او فضیلت را معلوم وه. زما دا امید و چې دغه شیان به و اسلام ته هدایت کړي. خو کوم وخت چې ما د ده وژل کېده ولیده او دا را په یاد سوه چې دی پر کفر مړ سو، دا د هغه څخه مخالف وه چې ما د ده دپاره غوښته دغه غمجن کړم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ابو حذیفه ته د خیر دعا وکړه او د خیر خبرې یې ورته وکړې. او بیا چې مسلمانان راغله او غواړي چې امیه ابن خلف کش کړي، هغه امیه چې حضرت بلال او نورو انصار وژلي وو. سبحان الله، په دغه لږ وخت کې یې بوی کړی وو، پړسېدلی وو. صحابه کرام غواړي چې کش یې کړي، مګر دی د کشولو قابل نه وو، غوښې یې تویېدې، شورېدلی وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: پرېږدئ. نو یې پر دغه ځای ډبرې پر وغورځولې او په ډبرو کې یې پټ کړي. نه قبر پر جوړ سو، نه څا ته واچول سو، سربیره پر مځکه په ډبرو کې پټ سو. اوس به د جنگ و بندیانو ته راسو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ په بندیانو کې چې 80 نفره وه وکتل. په بندیانو کې یې 2 نفره ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر لوی دشمنان وه. یو یې نظر ابن الحارث و. دا هغه سړی دی چې ډېرې قصې یې زده وې، ګشته او خبریاله سړی و. هر ځای چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ناست و، دی به هم هلته نږدې ورته کښېنستی، قصې به یې کولې. خلق به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د اسلام د خبرو او د قرآن مجید د اورېدلو څخه په خپلو قصو راګرځول. او د قصو په پای کې به ویل: څوک وایي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر ما بهتر دی؟ زما او د ده څه فرق دی؟ زما خبرې هم پخوانۍ قصې دي او د ده خبرې هم پخوانۍ قصې دي. او په قرآن مجید کې چې هر ځای د اساطیر الاولین لفظ راغلی دی، هغه د دغه نظر ابن الحارث د دغه وینا رد او جواب دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودرېدی او ویل: دغه سړی او ویل دغه سړي دغسې او دغسې کړي دي. هغه د ده اعمال یې ذکر کړه او بیا یې حضرت علي رضی الله تعالی عنه امر کوي، ویل: یا علي، ولاړ شه او ویې وژنه. دلته نو نظر ابن الحارث د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په واسطه ووژل سو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کفارو هغه بل مشر ته چې عقبه ابن ابي معيط وکتل.
چې دا هم د کفر د رئیسانو څخه یو رئیس و. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل تاسې خبر یاست چې دغه سړي څه کړي دي؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم د عمل په بیانولو شروع وکړه او ویې فرمایل دا هغه څوک دی چې ما د کعبې شریفې سره لمونځ کاوه او د زما پر سر د اوښ کلمې کښېښولې، او بیا بله ورځ ما د کعبې شریفې سره لمونځ کاوه او د زما پر غاړه پښه کښېښول، او دغه پښه یې زما پر غاړه په دونه زور او قوت کښېکښه چې ما مرګ ولیدی، قریبه وه چې ومې وژني. دلته نو عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنه ور ولاړ سو او عقبه ابن ابي معيط یې ووژي، او د یې هم هغه د ملګرو وڅاته ورکش کړي. که څه هم د مرګ په وخت کې نارې وهلې چې ما ولې وژني، زه هم یو بندي یم، ټول بندیان پاتې دي او ما وژني، بندي نه وژل کېږي. مسلمانانو ویل یا ته هغه سړی یې چې داسې او داسې دي کول، تا په خپله دغه غوښته. دغه دواړه کسان د حرب مجرمین بلل کېده، نو د بندیانو څخه دغه 2 نفره ووژل سول او هغه ساته ورواچول سو، او د بندیانو په جمله کې یو هم سهیل ابن عمرو و. دغه سهیل خطیب، شاعر او قوال سړی و او د مسلمانانو شدید دشمن و. همیشه به د اسلام او مسلمانانو پر ضد اشعار ویل او بیانیې به ورکولې. کوم وخت چې عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه دغه سهیل د بندیانو په ډله کې ولیدي، نو ویل یا رسول الله دغه سهیل هغه د کفارو خطیب دی، اجازه راکړه چې ووژنم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل پرېږده یا عمر. بیا عمر رضی الله تعالی عنه ویل اجازه راکړه چې غاښونه یې وکاږم چې په آینده کې بیا خبرې نسي کولای او پس له نن ورځې بیا ستا او د مسلمانانو پر ضد خبرې ونه کړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ویل پرېږده یا عمر، شاید داسې یو کار وکړي چې بیا به بد نه پر وایه. او واقعا دغه سړی بیا په وروسته کې مسلمان سو او اسلام یې هم په صدق او اخلاص سره و. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر رحلت وروسته کوم وخت چې خلق مرتد سوه او د دینه واوښته، د مکې مکرمې خلق هم قریبه وه چې دین پرېږدي او د اسلام څخه واوړي، مګر هغه څوک چې اهل مکه یې د کفر او مرتد کېدو څخه راوګرځول او پر اسلام ثابت پاته سوه، دغه سهیل ابن عمرو و. پاکي دې هغه ذات لروي چې د خلقو په حالاتو کې تغییر راولي. د ابو طلحه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دا عادت و، پر کوم قوم چې به غالبه او کامیابه سو هلته به 3 شپې تېرولې. نو کوم وخت چې په بدر کې یې 3مه ورځ وه، امر یې وکړي چې زما اوښ راولئ او پر هغه خپل سامان وتړئ او رهي سو. اصحاب کرام په پسې دي، څو د هغه څا خولې ته ورغلی چې د کفارو د مشرانو مړي ور اچول سوي وه. د څا پر خوله ودرېدی او هر یوه ته د هغه په نامه او د پلار په نامه ورنارې کړه: یا ابا جهل ابن هشام، یا عتبه ابن ربیعه، یا شیبه ابن ربیعه، یا ولید ابن عتبه، یا ابو البختري ابن هشام، یا عقبه ابن ابي معيط، یا نضر ابن الحارث. د یو نوم یادوي او په پای کې ټولو ته وویل آیا هغه وعده چې ستاسې رب در سره کړې وه حق مو ولیده؟ ما خو هغه وعده چې زما رب را سره کړې وه حق ولیده. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وویل دوی اوس مړه او بې روحه بدنونه دي، ته څنګه خبرې ورسره کوې؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل یا عمر والله زما خبرې تاسې تر دوی ښه نه اوري، مګر دوی جواب نسي راکولی. یعنی څرنګه چې یې تاسې اوري هغه قسم یې دوی هم اوري، خو صرف فرق دا دی چې دوی جواب نسي راکولی. ورونو د الله عز وجل په اراده د کفر رئیسان په یوه وار ووژل سول. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم مدینې منورې ته نفر ولېږل چې هلته مسلمانان په دغه فتحه او کامیابي خبر کړي، چې د دې تفصیل به وروسته درته بیان کړو. او اوس به دا درته ووایم چې د کفارو د شکست خبر و مکې مکرمې ته څنګه ورسېدی. مشرکان چې په جنګ کې مات سول، نو د بدر څخه په غیر منظم ډول سره تښتي، هر یو ځان خلاصوي، په ولو او شیلو کې سره وپاشل سو او د مکې مکرمې پر طرف خوار او ذلیله یو وررهي دي او د شرم څخه نه پوهېږي چې مکې مکرمې ته څنګه ورننوځي. خو اول هغه څوک چې د قریشو د شکست خبر یې مکې مکرمې ته وروړي هغه حیثمان ابن عبدالله الخزاعي و. دا نفر مکې مکرمې ته ورسېدی او هلته د پاته خلقو کله دا خیال و چې قریش شکست خوري. خلقو چې د جنگ د حالاتو پوښتنه ځینې وکړه، دی د خلقو د خیال او نظر څخه مخالف خبرونه ورته وایي ابو الحکم ووژل سو، عتبه ووژل سو، ربیعه ووژل سو، امیه ووژل سو، فلانی دغسې نومونه یادوي ووژل سو. پرله پسې نومونه یادوي لکه د قریشو د سردارانو حاضري چې اخلي. دی اول نفر دی چې خبر یې راوړي، مګر خبر هیڅ معقول نه دی. که د قریشو د مشرانو څخه یو یا 2 نفره یاد کړي ممکن داسې پیښه سوي وي، مګر په یوه وار ټول مشران دا هیڅ معقوله نه ده. فلانی
د چا زړه ته نه لویږي. صفوان ابن امیه د کعبې شریفې سره ناست دی او حیثمان د وژل سوو نفرو نومونه یادوي چې په هغو کې یې امیه ابن خلف چې د صفوان پلار دی هم یاد کړي. د صفوان دا زړه ته نه لویږي چې زما پلار دې وژل سوی وي. نو صفوان ویل د ده دماغ خراب سوی دی. د هر چا نوم چې پر خوله ورځي هغه یادوي. تاسې پوښتنه ځینې وکړئ چې صفوان مړ و که ژوندی؟ یعنې تاسې زما پوښتنه ځینې وکړئ چې زه مړ یم که ژوندی؟ خلقو پوښتنه ځینې وکړه چې صفوان په مړو کې و که په ژوندو کې؟ حیثمان ویل صفوان هغه دی د کعبې سره ناست دی او په والله ما د ده پلار او ورور ولیده چې ووژل سوه. نو د مکې مکرمې خلق پر درو حصو وویشل سوه. څوک وایي حیثمان درواغ وایي، څوک وایي رښتیا وایي، او څوک په شک او تردد کې دي. څو هغه د جنگ تښتېدلي خلق یو را رسیږي. د مرګ او شکست خبر په مکه مکرمه کې نشریږي. اوس نو خلق مجبوره سوه چې دغه غمجن خبر ومني. پس له هغه څخه چې د مکې مکرمې ټول مشران ووژل سوه، ابو سفیان د مکې مکرمې مشر سو. دی شریف او سردار سو، ځکه نور ټوله مړه سوه. دی او ابو لهب دغه دوه نفره په مکه مکرمه کې مشران پاته سوه. نور ټول ځوانان دي. اوس چې ابو سفیان مشر سو نو یې امر وکړي چې هیڅوک به د بدر پر مړو نه ژاړي، ځکه چې مسلمانان خبرې راپسې ونه کړي. عادت خو دا و چې ښځو او نورو به پر خپلو مړو یا وژل سوو کسانو ژړل او په دغه کار به یو څه تسلا هم کېده. خو اوس چې دا امر وسو چې څوک به نه ژاړي، د هغو نور هم غم او فکر زیات سو. اسود ابن المطلب چې سپینږیری او په سترګو هم ړوند و، 3 زامن یې په بدر کې ووژل سو او د ده خوښه وه او زړه یې غوښته چې په هغو پسې وژاړي، مګر ژړا منع ده. یوه شپه یې د یوې ښځې د ژړا اواز واورېدی. نو یې خپل مریی ولېږي چې ته ورسه وګوره، معلومات وکړه، لکه چې د ژړا اجازه سوې ده او ژړا حلاله سوه. ایا قریش پر خپلو وژل سوو کسانو ژاړي؟ نو به زه هم پر خپل زوی ابو حکیمه وژاړم. قسم دی چې دننه په زړه کې مې اور بل دی. مری ولاړی. کم وخت چې بیرته راغلی ویل هغه یوه ښځه ده چې اوښ یې ورک سوی دی او په هغه پسې ژاړي. دلته نو اسود خپل ځان نسوای ټیګولی او یو څه بیتونه یا اشعار یې وویل چې مقصد یې دا و چې خلق په ورک سوي اوښ پسې ژاړي او موږ په وژل سوو انسانانو پسې نسو ژړلی. او داسې نور د زړه د درد اشعار. او د ابو سفیان بل امر دا و چې هیڅوک به د بندیانو فدیه نه ورکوي چې راخلاص یې کړي، ځکه که فدیه ورکو په دې کار د همیش لپاره د مسلمانانو و موږ ته طمع پیدا کېږي. ابو لهب چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اکاو او د بدر جنگ ته نه و تللی، دا هلته په مکه مکرمه کې پاته و. دغه د جنگ د شکست خبر یې څنګه واورېدی او څه تاثیر یې پر وکړي. دا قصه به و ابو رافع مولا رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته پرېږدو، ځکه هغه په خپله د دغه قصې یو جز دی. ابو رافع وایي زه د عباس مریی وم او اسلام زموږ کورنۍ یعنې د عباس کورنۍ ته را داخل سوی و. عباس مسلمان سو. ام الفضل چې د عباس ښځه وه هغه مسلمانه سوه او زه مسلمان سوم. خو عباس خپل اسلام پټاوه. او ابو لهب چې جنگ ته نه و تللی، کم وخت چې د مشرکانو د شکست خبر ورته راغلی، الله عز وجل کښته او ذلیله کوي او موږ په خپلو ځانو کې قوت او عزت حس کوي. ابو رافع وایي زه ضعیفه سړی وم او غشي مې جوړول، نو د عباس په کور کې په هغه خپله کوټه یا خونه کې ناست وم، خپل غشي جوړوم. ام الفضل چې د عباس ښځه ده هغه هم راته ناسته ده او په دغه خبر چې مسلمانان کامیابه سوه او کفارو شکست وخوړي ډېر خوشحاله یو. که ګورو چې ابو لهب چې د شر علامې پر ښکاره دي راغلی او د هلته په دغه کوټه کې راته کښېنستی، شایه زما وخواته ده. دی غواړي چې د ام الفضل څخه معلومات وکړي او په دغه باره کې خبرې ورسره وکړي. په دغه وخت کې د خلقو غږ او نارې سوې چې دغه دی ابو سفیان ابن الحارث ابن عبدالمطلب د جنګ څخه راغلی. دغه ابو سفیان د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اکا زوی د ابو لهب وراره او مشرک و. ابو لهب ورته ویل دلته راسه، قسم دی چې ستا سره به د جنګ خبرونه وي. ابو سفیان و ابو لهب ته کښېنستی او خلق شاوخوا ورته ولاړ دي. ابو لهب ورته وایي ای وراره بیان راته وکړه، خلقو ته څه پېښه سوه؟ ابو سفیان وایي موږ چې د قوم سره مخامخ سوو بل څه نه وه، بس ځانونه مو ور تسلیم کړه، څنګه چې د دوی خوښه وه هغسې یې وژلو او هغسې یې بندیانولو. ابو لهب ورته وایي په جنګ کې چا ډېر په عذاب کړاست؟ ابو سفیان وایي هغه چې موږ ته یې ډېر تکلیف راکړی یو نفر و چې پر ځګر یې د نعامې بڼکې ایښې وې. هغه ډېر نفر را پکښې مړه او زخمیان کړه. هغه داسې کارونه را وکړه چې چا په چا نه دي کړي. ابو لهب وایي دغه نفر څوک و؟ ابو سفیان وایي موږ چې بیا وروسته پوښتنه وکړه هغه حمزه ابن عبدالمطلب و.
ابو لهب ویل نو شکست مو ولې وخوړی؟ تاسو خو ډېر او پوره اسلحه در سره وه. ابو سفیان ویل زه خلق نه ملامتوم، ځکه هلته نور داسې خلق راغله چې سپین کالي یې اغوستي وه او پر ابلقو آسانو سپاره وه. په والله هېڅوک یې مخته نه سوای درېدلی او چا یې طاقت نه درلودی. ابو رافع وایي ما سر راپورته کړي او ومې ویل والله هغه ملایکې وې. ابو لهب مخ راواړوه، یوه ټینګه چپلاخه یې پر مخ راسره کړه، ویل ته هم د هغو ملګری یې؟ ابو رافع وایي ما هم ورحمله کړه، خو څرنګه چې زه ضعیفه وم ده پورته کړم او د مځکې ووهلم او پر ځیګر مې کښېنستی وهي مې. ام الفضل ابو لهب راڅخه کشوي، خدای مې نه یې لکوي، په وینو یې ولړله. ام الفضل چې د عباس رضی الله تعالی عنه ښځه وه مجبوره سوه، یو لرګی یې راواخیستی، ابو لهب یې پر سر په ووهه. د ابو لهب سر یې ورمات کړي او ویل ضعیفه دې ولیدئ او خاوند یې هم نسته. ابو لهب هم چې تر سر یې وینې بهېدلې ذلیله ولاړ سو او زه یې پرېښول. ابو رافع وایي په والله ابو لهب تر 7 ورځې زیات نور ژوند ونه کړي. اوس چې ابو لهب خپل کور ته زخمي او غمجن لاړی، هلته نور هم مرض پسې زیات سو. هغه غم او دا مریضي چې سره یو ځای سوه، نو یو بل مرض یې وزېږاوه چې په عربي کې ذات الجنوب یا ذات الجنب ورته وایي، او څوک وایي د عدسه په مرض اخته سو چې دغه دواړه مرضونه هلاکونکي وه او عربو هم ډېر بد جوړه ساري مرضونه یې بلل. نو خلق هم د مرض د بیرې نه ورنږدې کېده، حتی خپلو اولادو هم پرېښاوه نه ورتله، ځکه د مرض د اخیستلو څخه بیرېده. څوک وایي تر بدر 2 ورځې وروسته او څوک وایي 1 هفته وروسته تر بدر مړ سو. نو ابو لهب په داسې مریضي مړ سو چې خلق یې پوښتنې ته هم نه ورتله، حتی پس له مرګه یې اولادونه د ښخېدو لپاره نه ورنږدې کېده. په هغه خونه کې پروت و، څو وپړسېدی او بوی یې وکړ. خلقو د هغه و زامنو ته پیغورونه ورکول چې پلار مو بې له ښخېدو پرې ایښی دي. زامنو یې ویل موږ د مرض د بیرې څخه نه سو ورنږدې کېدلی.